السلام علیکم ګرانو زده کوونکو د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست. د دوولسم ټولګی فزیک دی. زموږ تاسې دیرشم درس د سټیفان بولتزمن قانون دی. په تېره ویډیو کې کیدای شي تاسو کتلی وي، په هغه کې موږ تاسې د وین قانون باندې بحث وکړئ او ډېر ښه مثالونه ما تاسو ته وړاندې کړل تر څو زده کوونکي په ساده الفاظو سره فهم حاصل کړي چې د وین قانون څه شی دی او د وین د قانون په مرسته موږ څنګه کولی شو د اجسامو تودوخه معلومه کړو. او په څنګ کې دا هم د هغه سره تړلې موضوع ده، د سټیفان بولتزمن قانون. مخکې له دې چې زه د سټیفان بولتزمن قانون ته ولاړ شم، یو ځل به مثال حل کړو چې دا د وین قانون اړوند او د سټیفان بولتزمن قانون اړوند مثالونه دي. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته دغه وعده درکړل چې زه به تاسو ته دا وضاحت درکړم چې د انسان د بدن چې کومه تودوخه خپرېږي هغه تشریح کوو. دلته مې هم هغه سوال راوړی دی، وایي کله چې د انسان د بدن د تودوخې درجه 15 سانتیګریډ وي. معیار د انسان د بدن تودوخې درجه ده خو 8 سانتیګریډ او 8.6 فارنهایت دي. دا موږ چې وایو چې د انسان د بدن تودوخه 8 سانتیګریډ ده، د دې دا معنا نه چې د ټول بدن تودوخه مو 8 ده. د 8 سانتیګریډ زده کوونکو فقط د ځګر تودوخه وي چې هغه بدن ټول وي. لاسونه، مخ، پښې دا د هوا سره په تماس کې دي، د هغه د تودوخې درجه راټیټوي، هغه محیط تاثیر پر کوي. نو د بدن تودوخه وایي که چیرې 15 سانتیګریډ وي، تاسې د لیمدا مکس قیمت پیدا کړئ. لیمدا مکس ما تاسو ته په تېره ویډیو کې تشریح کړي چې هغه لیمدا وه چې په هغه کې شدت اعظمي وي. راځو فرمول ته. فرمول داسې و چې لیمدا مکس ضرب ټي مساوي کېږي 2.9 ضرب لس په توان د منفي 3 متر ضرب کلوین. دا یې رابطه وه. په دې رابطه کې به زه لیمدا مکس پیدا کړم، اطرافه پر ټي وویشم. پر ټي چې مو ویشل، ټي د ټي سره ځي، لیمدا مکس مساوي کېږي، قیمتونه به وضع کړو 2.9 ضرب لس په توان د منفي 3 متر ضرب کلوین. او دلته د تودوخې درجه خو 15 سانتیګریډ ده، دا به کلوین ته واړوي. نو به لیکئ چې 15 جمع 202 اوس کلوین ته واوښته، کلوین د کلوین سره ځي. نو دا یې 202 جمع 15 308 2.9 ضرب لس په توان د منفي 3 متره تقسیم پر 308 باندې. دا چې په ماشین تقسیم کړو 2.9 تقسیم پر 308 مساوي کېږي 0.00 څلور نوي ضرب لس په توان د منفي 3 متره. دا که مایکرومیټر ته واړو په علمي روش به ولیکو، دا به 9.4 ضرب لس په توان د منفي 3 بیا لس په توان د منفي 3 متره. 9.4 منفي 3 او منفي 3 منفي 6 کېږي، لس په توان د منفي 6 خو مایکرومیټر دي، نو 9.4 مایکرومیټر. زده کوونکو د انسان د بدن چې کومه تودوخه خپرېږي، هغه تودوخه چې شدت پکښې اعظمي د هغه دپاره لیمدا 9.4 مایکرومیټر ده. او د لیدو وړ نور چې دی هغه تقریبا 1500 نانومیټره دی. نو دی خو مایکرومیټر دی، تر هغه ډېر غټ دی، یعنې لیمدا تر لیدو وړ نور ډېره غټه ده. چې ډېره غټه ده نو لیمدا خو د انفراریډ زیاته ده. نو دغه لیمدا چې د زده کوونکو دا د انفراریډ وړانګو ده، یا د تحت کرمیزي یا د سره رنګ لاندې چې موږ تاسې ورته ویل تحت کرمیزي یا انفراریډ. نو دا د انفراریډ وړانګو دپاره لیمدا ده. نو اوس موږ ته معلومه شول چې د انسان د بدنه کومه تودوخه وځي هغه په انفراریډ کې ده. دا چې په انفراریډ کې ده ځکه نو موږ د خپل بدن تودوخه نه وینو. ما تاسو ته په تېرې ویډیوګانو کې هم ویلي وه چې د انفراریډ کیمرې په واسطه باندې د انسان د بدن تودوخه لیدل کېږي چې انسان بدن یې خپروي. د بي په جز کې راته وایي که د یو ګروپ د سیم د تودوخې درجه 2000 کلوینه وي، دا کم ژړ ګروپان چې دي انکندسنت چې ورته وایي، دغه ګروپان چې کم د تنګستن سیم لري، هغه چې کله ډېر تود سي تودوخه چې خپروي
وایي نو که د تودوخې درجه 2000 کلوینه وه د هغه دپاره به لیمدا مکس څو وي؟ لیمدا مکس چې بیا د هغه دپاره پیدا کوو 2.9 ضرب لس په پانده منفي 3 نور فرمول همغه فرمول دی په کته د دې قیمت اوري تقسیم پر 2000 کلوین کلوین به د کلوین سره اختصار سي 2.9 به پر 2 تقسیم کړو 2.9 تقسیم پر 2 باندې 1.15 دا 1.15 لس په پانده 3 دلته وایه دا به صورت راپورته کړو لس په پانده منفي 3 دغه چې دی لس په پانده منفي 6 متره نو دا 1.15 مایکرومتر است زده کوونکو دا هم په مایکرومتر کې دي هر وخت چې 500 نانومتره ته ورسېدل هغه ویزیبل یا د لیدو وړ نور دي نو که تودوخې درجه 2000 کلوینه وه دا به هم انفراریډ نو دا ژړ ګروپان چې دی د دې ډېره انرژي په انفراریډ کې ځي په سترګو نه لیدل کېږي په تودوخه کې ځای کېږي یوازې دا سپین رنګه ګروپونه دي که ال ای ډي دي که دا نور فلورسنټي ګروپان دي هغه ډېر د لیدو وړ نور لري لږه تودوخه لري برعکس ژړ ګروپان چې دي هغه ډېره تودوخه ډېره انرژي په تودوخه کې مصرفوي لږ په روښنایي کې مصرفوي ځکه اوس خلک هغه ژړ ګروپان نه کاروي چې د هغه ډېر برق مصرفوي زیاته اندازه انرژي په تودوخه کې ځي نو دلته هم تاسو ته وایي چې هغه ډېره زیاته برخه انفراریډ لري چې په سترګو نه لیدل کېږي یعنې ډېره تودوخه په سترګو نه لیدل کېږي پټه ده چې هغه په انرژي کې مصرفېږي نو هغه برق ډېر مصرفوي د سی جز کې وایي د لمر د سطحې تودوخې درجه 5800 کلوینه ده د سطحې تودوخه دننه تودوخه په میلنهاو کلوینه ده لس په پانده 2 کلوین ته رسېږي دننه د هستې ده د سطحې د تودوخې درجه 5800 ده تاسې لیمدا مکس پیدا کړئ دا ځل لیمدا مکس مساوي کېږي 2.9 ضرب لس په پانده منفي 3 متر ضرب کلوین د پر ځای به 5800 کلوینه ولیکو کلوین د کلوین سره ځي نو دا به پر تقسیم کړو 2.9 به تقسیم کړو پر 5800 5800 چې تقسیم کړو 15 ضرب لس په پانده منفي 4 ضرب لس په پانده منفي 3 متره د متر پر ځای به نانومتر ولیکو منفي 4 منفي 3 دی منفي 9 یو متر چې دی لس په پانده 9 نانومتره کېږي نانومتر قاعدو څخه به یوه قاعده ونیسو توانونه چې جمع کړو 2 کېږي 2 به دلته ورزر کړو د 1500 نانومتر تاسو وګورئ زده کوونکو د لمر د سطحې دپاره لیمدا مکس 500 نانومتره راوتي او دا 500 نانومتره د لیدو وړ نور دي یعنې هغه نور چې په سترګو لیدل کېږي د هغه لیمدا 500 نانومتره ده که څه هم د سره رنګ سره بنفشي رنګ پرې فرق لري خو اوسط قیمت یې 500 نانومتره دی نو د دې ځای څخه دا دې تاسو ته واضح ښکاره شوله چې ځینې اجسام خو ټوله تودوخه خپروي خو ځینې چې په سترګو لیدل کېږي ځینې نه لیدل کېږي هغه علت د دې د تودوخې د درجې ټیټوالی دی چا نه لیدل کېږي او که تودوخې درجه لوړه وه هغه د لیدو وړ ګرځي راځو بل مثال ته وایي د لمر د سطحې د تودوخې درجه پیدا کړي که چیرې لیمدا مکس 500 نانومتر وي دا جز خو د تیر مثال یو برعکس جز دی که موږ تاسې فرمول ولیکو چې لیمدا مکس نو راځو لیمدا مکس مساوي دی 2.9 ضرب لس په پانده منفي 3 متر ضرب کلوین تقسیم پر ټي باندې د ټي قیمت په وضع کړو د ټي قیمت د دې ځای څخه نو موږ تاسې ټي پیدا کوو تناسب دی د ټي قیمت مساوي کېږي 2.9 ضرب لس په پانده منفي 3 متر ضرب کلوین تقسیم پر لیمدا مکس باندې دا 2.9 ضرب لس په پانده منفي 3 متر ضرب کلوین د لیمدا مکس پر ځای به ولیکو 500 ضرب لس په پانده منفي 9 متر ځکه هغه نانومتر مو متر ته واړوي دا به د ده سره ولاړ شي نو دا که بیا په حساب ماشین ساده کړو لکه تیر جز چې و تاسو ته 5800 کلوینه په لاس درکوي یعنې د لمر د سطحې د تودوخې درجې چې ده 5800 کلوینه ده
دا بل د بی او سی جز چې دی زده کوونکو دا خو نو د سټیفان بولتزمن قانون دی موږ تاسو په دسچې تشریح پر ورکړو د دې به زه تاسو ته جواب هم کړم په دې جز کې وایي تاسې د لمر دپاره شدت په لاس راوړي چې د لمر شدت څومره دی نو د سټیفان بولتزمن په قانون کې وایي چې شدت مساوي کیږي ډیلتا یا ځینې وختونه سیګما په توره سره شي دا کوچنۍ سیګما د سیګما ضرب ټي په توان د څلور که دی چیرې تور جسم و د سیګما قیمت دی 15.8 ضرب لس په توان د منفي 8 واټ پر متر مربع ضرب کلوین په توان د څلور او د ټي چې ده دا خو نو 5800 کلوینه ده 5800 کلوینه کل په توان د څلور دا به موږ تاسې په ماشین ساده کړو 5800 په توان د څلور دا 15.8 ضرب لس په توان د منفي 8 کلوین په توان د څلور خو د ده سره ځي واټ پر متر مربع بیا واحد پاتېږي او دی چې په حساب ماشین ساده کړو 1.14 شپاړس ضرب لس په توان د 15 واټ پر متر مربع دا به په حساب ماشین ساده کړو بیا ضرب یې 15.8 دا چې 15.8 ور ضرب کړو دوی دوه چې سره ضرب کړو 6.1 15 د قاعدو څخه به یوه قاعده ونیسو منفي 8 او 15 چې جمع کړو اووه پاتېږي نو دا د لمر د سطحې شدت دی چې لمر پر خپله سطحه پر هر متر مربع باندې دغونه واټه طاقت لري چې دا ډېر ستر پاور دی ډېر ستر طاقت دی نو راځو د سی جز ته وایي تاسې د لمر توان یا طاقت پیدا کړي د طاقت ته پیدا کولو لپاره باید د لمر شعاع رامعلوموي د لمر شعاع 6.8 ضرب لس په توان د 8 متره ده نو موږ تاسې خو ویلي وه چې شدت مساوي دی طاقت تقسیم پر مساحت باندې د دې څه چې طاقت پیدا کوو نو شدت به په مساحت کې ضرب کړو دا رابطه ده د شدت قیمت خو مو دا دی پیدا کړی دی پاته طاقت شو لمر موږ کروي فرض و د کرې مساحت خو 4 پای آر مربع دی نو آر د لمر شعاع ده 4 پای ثابت دي دا قیمتونه به په ماشین باندې ساده کوو د آی پر ځای باندې خپل قیمت به زه کوو 4.14 ضرب لس په توان د اووه 4 پای او د آر پر ځای د آر قیمت 6.8 وي ضرب 6.8 ضرب لس په توان د 8 متره د مربع بیا لیکو چې پی مساوي کېږي دا قیمتونه به ساده کړو دا چې د حساب په ماشین باندې ټول ساده کړو زده کوونکو 3.1 ضرب لس په توان د 24 واټه راوځي 3.1 ضرب لس په توان د 24 واټ نو لمر په ځان کې دومره ستر طاقت لري چې تاسې یعنې دا معنا چې 3.1 دوه صفره که د ده سره جلا کړو 301 به سي دلته به 24 پاتې سي یعنې 301 ولیکئ 24 صفرونه ورکړي دومره واټه د لمر طاقت دی نو دا موږ تاسې د وین او د سټیفان بولتزمن د قانون په مرسته پیدا کړل راځو د سټیفان بولتزمن قانون ته په تیره ویډیو کې ما تاسو ته د تشعشع درس چې راپیل کړي بیا مې درته ویله چې په کتاب کې د دوولسم ټولګي په کتاب کې د تشعشع بیان راغلی و فرمول یې نه و لیکلی اصل کې دا درس تاسې را شروع سو د تودوخې د انتقال طریقې وې د هغه ځایه سره شروع سو زده کوونکو زما غوښتنه دا ده چې تاسې دا ویډیو د سره سره دې فصل دا وګورئ هغه ترتیب به ټول در معلوم سي لومړی موږ تاسې د هدایت طریقه ولوستل بیا مو د جریان طریقه ولوستل بیا مو د تشعشع په هدایت او جریان کې مو خپل سوالونه مو حل کړله فرمولونه مو ولیکل خو د تشعشع درس چې مو ولوستی د هغه دپاره م فرمول نه ولیکئ ما ځکه نه ولیکئ چې درته ومې ویل چې دوی په کتاب کې پای ته راوړي دي بیا به هغه وخت فرمول تشریح کړو نو هغه هماغه دی د سټیفان بولتزمن قانون خپله د تشعشع دپاره دی یعنې تودوخه چې د تشعشع په واسطه انتقالیږي
د هغه فورمول خپله د سټیفان بولتزمن قانون دی. سټیفان بولتزمن قانون کې موږ ته وایي شدت چې دی دا د تودوخې د درجې د څلورم توان سره اړه لري. بیا به زه د خیره سره په معاصر فیزیک کې چې پر روان فصل کې دی هلته به زه تشریح درکړم. شدت د تودوخې د درجې د څلورم توان سره اړه لري. دا د پلانک د تیوري سره د فورمول ثبت شوی دی. د دې دپاره چې دا تناسب په مساوات واوړي موږ تاسې یو ثابت ورضربو چې هغه ثابت ته یا دلتا وایي یا سیګما، هر تورې چې یې ښایست، کوچنۍ دلتا یا کوچنۍ سیګما په توان د څلور. دا د تور جسم دپاره دی دا فورمول. د تور جسم لپاره دی. که چیرې تور جسم نه و بل جسم و، د تور جسم پرته بل جسم، بیا د هغه دپاره اپسلون ورضربو. ځکه تور جسم چې دی یا خو مکمل جذب کوي، د جذب قابلیت هم یو دی او د خپرېدو ضریب هم یو دی. مګر که تور جسم پرته بل جسم و د هغه دپاره بیا د اپسلون چې دی دا خو د صفر د یوه تر مابینځ دی، په دا حدودو کې دی. یعنې بل جسم چې دی هغه د تور جسم په پرتله کم جذب و خپرېدل لري. نو بیا دا ضریب موږ تاسې ورکوو. دا زده کوونکو د شدت فورمول شو. که موږ تاسې طاقت غواړو پیدا کړو نو آی خو مساوي دی پی پر ای سره، دا مساوي دی سیګما اپسلون ټي په توان د څلور. شدت خو مساوي دی طاقت تقسیم پر سطح باندې. که زموږ طاقت پکار وي دواړې خوا یې په مساحت کې ضربو. نو مساحت مساوي دی سیګما اپسلون ای ټي په توان د څلور. دا یې د طاقت فورمول شو. په دې ځای کې زده کوونکو ټي چې ده د تودوخې درجه ده، د تودوخې درجه په کالوین. چې تاسو په دې ځای کې سهو نه سئ، هر ځای که دلتا ټي راغلی وه په هغه ځای کې که سانټیګریډ وي که کالوین پروا نه لري. مګر که ساده ټي راغلی وه د ساده ټي دپاره حتما موږ تاسې کالوین لیکو. دا ټوله رابطې د کالوین پر اساس ثبوت شوي دي. او ای چې ده دا سطح ده، یعنې د ده مساحت دی. اپسلون د خپرېدو ضریب یا د انتشار ضریب چې په تېرې ویډیوګانو کې ما تشریح کړي دي. او دا سیګما چې ده دا د سټیفان بولتزمن ثابت دی. د سټیفان بولتزمن ثابت دی. قیمت یې 15.8 ضرب لس په توان د منفي 8 واټ پر متر مربع ضرب کلوین په توان د څلور. دا د قیمت دی. دا ثابت هم د پلانک د تیوري څخه په لاس راوړی دی چې د هغه ثبوت بیا زه به تاسو ته په ماډرن معاصر فیزیک کې د هغه تشریح درکړم د خیر سره. نو دا و د سټیفان بولتزمن قانون چې په تېره سوال کې موږ تاسې یو جز هم د ده په مرسته باندې پیدا کړي، دې قانون په مرسته. که چیرې د دوو جسمونو ترمنځ تودوخه صورت نیسي نو خو هر جسم د صفر کلوین څخه لوړ دی. مثلا زه دیوالونه تاسو ته وښیم. دا یو دیوال دی، دا بل دیوال دی. د دې دوو ترمنځ چې کومه تودوخه انتقالیږي صورت نیسي، د ده تودوخې ته به T2 وایم، د ده تودوخې ته به T1 وایم. د دې دوو ترمنځ چې کوم د تودوخې درجه د تودوخې انتقال صورت نیسي د هغه دپاره لیکو سیګما اپسلون ا T2 په توان د څلور منفي T1 په توان د څلور. که چیرې د ده تودوخه بیخي صفر کالوینه وه نو دا به د منځه ولاړ سي، یوازې به دی پاتې سي. خو دا امکان نه لري چې صفر کالوین وي، ځکه موږ تاسې وویله چې ټول اجسام د صفر څخه په لوړ کالوین کېږي، هغه د ځانه څخه انرژي خپروي. نو عمومي فورمول بیا دا دی که د دوو جسمونو ترمنځ موږ تاسې د تشعشع خپرېدل لاسته راوړل. نو دا اوس زده کوونکو د نن ورځې درس د نن ورځې په درس کې موږ تاسې د وین پر قانون باندې مثالونه حل کړله او همدارنګه د سټیفان بولتزمن قانون به تشریح کړي، د هغه مثال مو ورکړي. تر دې ځایه پورې څلورم فصل پای ته ورسېدی. نو زده کوونکو تر کمې ورځې پورې چې موږ تاسې نن درس ولوستی د اووم ټولګي د فیزیک څخه تر دا نننۍ ورځې تر درسه پورې دا ټول ته کلاسیک فیزیک په مجموع کې ویل کېدي. خو دا ځینې تیوریان یې د معاصر راخیستې وې چې هغه بېرته په را روانو فصلو کې تشریح کوو.
نو بل را روان دوه فصلونه چې دي زده کوونکو دواړه د معاصر فزیک اړوند دي چې دا ډېر ضروري درسونه دي او اکثریت زده کوونکي په دې باندې نه پوهېږي. په مکاتبو کې هم ستونزه ورسره لري. کله چې زده کوونکي د کانکور امتحان ورکوي هم د دې مسایلو سره ډېر په مشکل کې وي. نو زما د ټولو څخه غوښتنه دا ده چې تاسې د راتلونکي ویډیوګانې درسره وګورئ، تعقیب یې کوئ، تر څو هر زده کوونکی د معاصر فزیک سره بلدتیا پیدا کړي او دی د فزیک په پوهه کې د ده هغه زیاتوالی نور هم راسي. نو تر بل درسه پورې ستاسې لپاره ښې چارې